که صحابهو کې دي ګړبړ وکړه او شیعه مذهب تاسو وګورئ شیعه صحابهو ته معیار د حق نه وای انجام یې وګوره څه ده په داسې غضب اخته دي چې د دې عمرې مخه ورځ به نه ګوري په کال کې 10 ورځې دوی د ځان نه تکې لري کمیسونه یې ویستي او په دې سینه یې راایښي اوس تاسو رښتیا ووایئ چې دا هم څه عقل دی یا دا هم څه سوچ دی چې امام حسین شهید شوی دی نو څه چل دی ته کمیس وباسه او په ځان راکېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا چا چې د غم په او د ماتم په ټیم کې ګریوان شلولو یا مخوالو فلیس منا دا زمونږ نه دي د ماتم په ټیم کې صرف هغه کار جایز دی چې کوم ستا په اختیار کې نه دی او ستا په اختیار کې صرف د سترګو نه اوښې تویدل نه دي اوښې د سترګو چې درد وکړي نو سترګو نه اوښې تویدل چې دي دا ستا په اختیار کې نه دي دا بې اختیاره راتوی شي د دې مؤاخذه او ګرفت به نه کېږي د دې نه سوا ځان وهل سینه وهل مخ وهل سر شکول د دې ټولو په عوض کې پیغمبر ویلي فلیس منا دا زمونږ نه دي ځکه دا اختیاري څیزونه دي نو عزیزانو موږ خو پوهېږو نه زمونږ سربراه مملکت چې څومره راځي هغه د امریکې چاپلوسي دې دپاره کوي چې امریکا مالدار ملک دی مونږ له به مال راکوي او مونږ له به سامانونه تاسو له بار ملکونه څه سامان درکوي پیپرې درکړي چې ستاسو خوراک دی کچالانې درکړي چې ستاسو خوراک دی الوګانې درکړي چې ستاسو خوراک دی څه درکړي تورې چای شنې چای درکړي چې ستاسو سکاک دی شودې درکړي دي چې تاسو یې چایونه څکئ څه درکړي کپړې درکړي دي چې ستا د ملک پیداوار دی صرف د بار ملکونه ستاسو ښځو له سامان ورکوي د لپسټک سامان سرخي پوډر او نور چې څه درکوي هغه اوس منبر دی زه پرې ویلی نه شم نو دا ملک د ښځو نه مجبور دی نن په حیات آباد کې د څه شي دوکانونه دي دا دوکانونه چې په باړه کې د څه شي دوکانونه دا دوکانونه چې په لوړګي کې د څه شي دوکانونه دا د ښځو د شاپنګ دوکانونه هر یو بغوا چې ګوره مازدیګر به ښځه ځان سره په موټر کې سواره کړي او حیات آباد ته به شاپنګ له بوځي هلته څه شی دی سپریګانې دي سرخي ده پوډر دي نور څیزونو نامې نه علم تاسو پوهېږئ نو موږ خو د بار ملکونه زمونږ د ښځو د شرمولو سامان راکوي زمونږ د عزت جوړولو سامان خو بار ملکونه موږ له نه راکوي خو زما دې خبرو باندې ګوره سوچ وکئ دا ملک بالکل دغې ته جوړ دی چې یا کاڼي راورېدل شروع شي او یا پې زلزلې راشي او یا پې طوفان راشي او دا ملک تباه شي زمونږ عملونو ښځو نرو وړو زړو داسې حال جوړ کړی دی خاص او عام چې دا ملک د خدای عظیم قهر ته تیار کړی نو الله دې دې ملک ته هدایت خدای دې په دې ملک داسې حکمران راولي چې د ملک قانون قرآن او د ملک قانون دین